السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول بخیر. زه سایکولوژیست صدام حسین یم او په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو د یو ذهني کنډیشن په باره کې چې هغې ته انزایټي وایي. او انزایټي چې دی اکثر زموږ مشرانو ته، ماشومانو ته او زنانو ته کیږي او دا یو منټل هیلث ایشو ده. او د انزایټي چې کوم بنیادي علامات دي که په هغې باندې موږ خبره وکړو نو هغه چې دی یره محسوسېدل دي او که د هغې موږ فزیکل چې کوم مینیفسټیشن دی په هغې خبر وکړو نو هغه چې دی دغه دي د خوله راتلل شو او لاس او خپې رپېدل شو، د زړه دړکن تیزېدل شو. صحیح شوه. او اکثر به تاسو لیدلي که نه چې د چا څوک په یو نوي زګین کې چېرته د چا ملاقات له ځي یا د خپلوانو که ځي نو ګبراهټ ورته محسوسېږي، د زړه دړکنې تیز شي، یا یو سټوډنټ هغه پریزنټیشن ورکوي یا په یو داسې ماحول کې ته ځې چې ته مخکې نه تللی یا داسې ایکسپیرینس ستا په ژوند کې د یو شي څه کېږي نو هلته انسان معمولي شان یره محسوسوي. هغه یره چې دی هغه نارمل ده. انزایټي به موږ دې ته کله وایو؟ بیسیکلی انزایټي چې دی دا د دماغو د یو الارم سیسټم دی زموږ د برین، او کله چې دی دا الارم سیسټم بغیر د څه حقیقي یرې نه انسان ته محسوس شي او بار بار چې دی دا ټلی بجاو شي نو دې ته بیا انزایټي وایي. صحیح ده. انزایټي بیا مختلف انزایټي ډیسارډرز چې دی مختلف ټایپس دي. په هغې کې جنرلایز انزایټي ډیسارډر دی، پینیک ډیسارډرز دي، سوشل انزایټي ډیسارډر دي. خو که موږ د دې انزایټي په دغه باندې خبره وکړو چې دا څنګه ریډیوس کولی شو نو د دې دپاره چې کوم دی 3 سمپل او ساده ټیکنیکس دي هغه به نن زه تاسو په دې ویډیو کې ښیم. اولنی ټیکنیک دا دی چې هغې ته وایي ډیپ بریتنګ. ډیپ بریتنګ دې ته وایي چې ته به چې دی کله هم تا ته دغسې یره محسوسېږي بې وجه د راروان وخت په باره کې چې دی تا ته ګبراهټ محسوسېږي، د زړه دړکن دې تیزېږي نو هلته ته د سانس دا مشق وکړه، دا ډیپ بریتنګ وکړه. یعنې د پوزې په ذریعه باندې سانس واخله، بیا د لږ ټیم دپاره چې دی هغه هولډ کا او بیا چې دی د خولې په ذریعه ایکسهیل کا. زه تاسو ته پریکټیکلي دلته ښیم نو تاسو ماته ګورئ او دغسې بیا تاسو کولی شئ. صحیح ده. نو 4 سیکنډ دپاره به موږ څه وکړو، په پوزه باندې به ساه واخلو، بیا به 4 سیکنډ دپاره هولډ کړو او بیا به 6 سیکنډ دپاره ایکسهیل کړو. د دې څه کېږي، د دې ایکسرسایز څخه زموږ برین ته یو میسج ورشي چې ستا جسم چې دی یا ستا د انسان د باډي چې دا محفوظ ده نو هغه ریلیکس شي. دویم چې کوم ټیکنیک دی د انزایټي د کمولو لپاره هغه دی چیلنج ورته اړ، یعنې خپل سوچ چیلنج کول. یعنې مثال په توګه تا ته د روان وخت په باره کې چې دی داسې ګبراهټ محسوسېږي، یره محسوسېږي چې زه به سبا چېرته لاړ شم او هلته به خلک زما په باره کې څه سوچ کوي، یا پلاني پروګرام له زه ځم هغلته به ماله مزه لا نه شي، یا به زه په دې پلاني کاروبار کې چې دی ناکام شم، یا که یو سټوډنټ دی نو زما چې کوم ایګزام را روان دی په هغې کې به زه ناکام شم. نو هغې څه کېږي چې تا لیکل دا سوچ راځي نو ته ځان نه دا سوال وکړه چې که زه فیل شوم په هغه ایګزام کې نو څه چل به وشي، مطلب زیات نه زیات به څه وشي. خپل سوچ چې دی چیلنج کا او آیا دا حقیقت دی را کوم سوچ چې ماله راځي، دا څه چې زه سوچ کوم ولې دا رښتیا دي؟ نو تا ته خپله دا نه جواب راشي دا خو رښتیا نه دي، دا خو ستا سوچ دی. نو دویمه طریقه دا ده، د دې سم انزایټي ډېره کمېږي. دریمه طریقه دا ده چې ته مطلب بیسیک څه شارټ چې دی اکټیویټیز کې ځان انولو کړه، واکینګ وکړه، د چا سره شیرینګ وکړه، چای وڅښه، یا داسې څه مطلب په دغه اکټیویټي کې ځان مشغول کړه چې د هغې څه ستا ذهن بدل شي، ستا مایند ډسټریکټ شي، او چې کله ستا مایند ډسټریکټ شي نو انزایټي نشته. نو بیا زه تاسو ټول ته په اخر کې دا میسج در کوم چې انزایټي چې ده د ډیسارډرز نه علاوه مطلب زه د ساده انزایټي خبره کوم. نو انزایټي هېڅ چیز نه دی، دا د انسان صرف سوچ دی. که انسان خپل سوچ کنټرول کړو د هغه انزایټي ختمه ده. صحیح شوه. نو بس دا یو ویډیو وه د نننۍ چې تاسو ما شیر کړه د انزایټي په باره کې. امید لرم چې تاسو ته به دا په سمجھ کې راغلي. نو تاسو زما دا ریکویسټ دی چې دا زما چې کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز دي دا ورسره فالو کوئ، لایک کوئ او سبسکرایب کوئ. تھینک یو سو مچ.